دوه لنډ تازه او مهم خبرونه. درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې دوو مهمو خبرونو خبر شئ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وردک وایي چې چین په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په مثبت نظر ګوري او د مرستو ژمنه یې کړې ده. هغه ویلي دي چې د چین سفیر د طالبانو د قطر دفتر له غړي شیر محمد عباس ستانکزي سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړې دي. بلخوا بیا عباس ستانکزي BBC ته ویلي دي چې تر 2 ورځو د طالبانو حکومت اعلانېږي خو د مخکینی دولت لوړپوړو چارواکو ته پکې ځای نشته. زه دا نشم ویلی چې ښځې به زموږ د حکومت په غټو یا لوړو څوکیو کې وي. د دې ترڅنګ په همدې حال کې بیا د دې ترڅنګ د تیر حکومت دفاع وزیر او د شمال ټلوالي یو وسلوال قومندان بسم الله محمدي وایي چې پنجشیر باید همداسې خپلواکه ولایت پاتې شي. که چیرې برید پرې وشي نو موږ د افغانستان د تجزیې مسله راپورته کوو. او د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقي د پنجشیر خلکو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې په دې ولایت کې د جګړې مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي خو وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. متقي وایي اوس باید د دې ولایت اوسیدونکي د جګړې د مخنیوي لپاره خپل رول ادا کړي. د پنجشیر د مقاومت جبهې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو ویل کېږي چې تېره شپه د دواړو لوریو ترمنځ نښتې هم شوي دي. ډېره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ کولی شئ راسره یې په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ هم کېکاږئ او زنګوله روښانه کړئ ترڅو زر خبر شئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.